د تیرو 20 کالو څخه ګوګل د انټرنیټ سرچینګ بېتاجه بادشاه جوړ شوی دی. مختلفو کمپنیو د ګوګل سرچ سره د ټکر کولو هڅه وکړه، لیکن بالاخره هم د ګوګل له مخې څخه خپلو بسترو ټولولو ته مجبوره شو. ټولو ته دا څرګنده شوه چې ګوګل په دې فیلډ کې هیڅ غلطي نه کوي او هغه د لارې څخه لرې کول ناممکنه دي. لیکن شاید دا ځلې ګوګل ته د ټکر ورکولو لپاره یو شاهکار په میدان ودرېږي، او دا کوم بل یو نه بلکې چیټ جی پی ټي اے آی چیټ بورډ دی. د دې چیټ بورډ لخوا یوازې ګوګل ته د خطر زنګ نه دی وهل شوی، لیکن ډیری نورې کمپنیانې هم دي کوم چې به په راتلونکي وخت کې همدا ارټیفیشل انټیلیجنټ په مکمل توګه ختم کړي. اخر دا چیټ جی پی ټي دی څه شی؟ له دې څخه عامو خلکو ته څه پیدا ده؟ د ګوګل غوندې کمپنۍ له دې څخه ولې ډاریږي؟ همدارنګه اوس ګوګل د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره څه کول غواړي، او هغه کومې کمپنۍ دي چې په راتلونکي وخت کې به د دې چیټ بورډ څخه په مکمله توګه اغېزمنې شي. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. شاید د سټیفن هوکینګ وړاندوینې د راتلونکي وخت په اړه په رښتیا سره بدلې شي. هغه له خپل مرګ څخه مخکې ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې به ارټیفیشل انټیلیجنټ یعنی مصنوعي ځیرکتیا دومره پرمختللې شي چې د هغې په وړاندې به هیومن انټیلیجنټ یعنی انساني ځیرکتیا به د ماشومانو لوبه ښکاري. تر دې چې هغه ویلي وو چې روبوټونه به په انسانانو برلاسي شي او شاید د دې جنګ آغاز په شروع کېدو شي. په 1990 کې د دې کوچنۍ کمرې څخه د ګوګل سرچ ماشین په لومړي ځل پیل وکړ. د 20 کالو څخه زیات په انټرنیټ د راج کولو تر ټولو لویه وجه تیزه او دقیقه نتیجه ورکول دي. په ټوله نړۍ کې چې څومره سرچ هم دی له هغې څخه 90% په ګوګل باندې ترسره کیږي، که هغه د طب په برخه کې دی، که د اقتصاد او یا هم د سیاست په برخه کې ولې نه وي. د هر څه لپاره یوازې ګوګل استعمالیږي. همدارنګه جیمیل، ګوګل میپ او یوټیوب په څیر کوم چې د ګوګل خپلې کمپنۍ دي، لیکن د دې د ټوله مدن څخه 80% یوازې د ګوګل سرچ څخه ده. نن ورځ د ګوګل د کمپنۍ ټوله سرمایه 1.15 ټریلیونه ډالره ده، خو اوس ګوګل ته دومره ناامني محسوسیږي چې په داخل کې ریډ کوډ جاری کړی دی. د بزنس انسایډر د یو ریپورت په مطابق د ګوګل مدیریت ورځ په ورځ مشهوریدونکي چیټ جی پی ټي اے آی له امله خپلې داخلي ټولنې ته ریډ خبرداری ورکړې. چیټ جی پی ټي په اصل کې یو اے آی ارټیفیشل انټیلیجنټ چیټ بورډ دی چې بالکل د یو انسان په څیر له تاسو سره خبرې کوي. له دې څخه چې هر ډول پوښتنه کوئ نو تاسو ته د فوراً جواب درکولو قابلیت لري. لیکن دا کار خو ګوګل هم کولی شي، نو بیا په دې کې د اندېښنې وړ خبره څه ده؟ صرف په تیزۍ سره ریپلی ورکول د ګوګل لپاره ستونزه نه جوړوي، لیکن د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په ګوګل موږ د معلوماتو پیدا کولو لپاره څو ویب سایټونو ته ننوځو، او تر څو چې موږ ته سم معلومات لاسته راځي نو موږ په درجنو ویب سایټ او مقالې لوستي وي. لیکن دا چیټ بورډ ټول معلومات د چیټ په دوران کې په تفصیل سره درته وایي، که هغه د فزیک او د ریاضي سوالونه وي او یا هم د کوم پروګرام د غلطو کوډونو سمون وي، حتی تر دې چې دا صرف په 1 سکند کې د پوره پروګرام کوډ جوړولو قابلیت هم لري. دا د چیټ جی پی ټي څو هغه ځانګړنې وي چې دا موږ ته په کوم بل ویب سرویس باندې نه ملاویږي. که چیرې ووایو چې چیټ جی پی ټي یو د لوړې کچې وړ ښوونکی دی نو دا به هیڅ غلطه نه وي. راځئ چې اوس تاسو ته یې په وړوکې تجربې سره وښایو. فرضاً دوه یو رقم گاډي دي او دواړه په یو رقم سرک 100 کیلومتره لار وخي. کار ای گاډی چلیږي په 140 کیلومتر پر ساعت سرعت او هغه هم په 12 کیلومتر پر لیتر تیلو سره، او بل طرف ته کار بی کوم چې 90 کیلومتر پر ساعت سرعت سره چلیږي او 15 کیلومتر پر لیتر تیل دا مصرفوي. نو دا خو معلومه ده چې تیز چلیدونکي گاډي یعنی کار ای په زیاته کچه تیل مصرفوي. نو اوس دا سوال د ګوګل او چیټ بورډ څخه کوو او ګورو چې څوک صحیح او اسان ځواب راکولی شي. په ګوګل سرچ باندې موږ ته څه داسې نتیجه راکوي چې دا ښیي چې زما د پوښتنې دقیق ځواب نه دی، یعنی یوازې زما د پوښتنې مطلب ځوابوي. په دې ویب سایټونو کې به یو زما د ځواب حل راکړي، خو بیا به هم زما د سوال دقیق ځواب نه وي. نو اوس د چیټ جی پی ټي په طرف دلته اے آی چیټ بورډ د کار ای او کار بی په نوم اخیستلو سره دا هم محاسبه کوي چې کوم
کوم یو غاړي څومره تیل په څومره وخت کې مصرف کړي دي. دا خو ډیر ساده سوال وو. چیټ جی پی ټي US میډیکل لایسنسینګ ایگزام، بار ایگزام او MBA پیپر یعنی پارچې هم پاس کوي. د دې ټولو اضافي غیر معمولی سہولیاتو په لیدو سره چیټ جی پی ټي ورځ په ورځ د نړۍ نظر په پراخه کچه ځان ته واړوه. صرف په 2 میاشتو کې 10 میلیونه کسانو دا سرویس استعمال کړو. یعنی کچيري له نورو سره پرتله کړو نو کوم استعمالونکي چې چیټ جی پی ټي په 2 میاشتو کې جوړ کړل نو دومره استعمالونکي ټیک ټاک په 9 میاشتو کې، انسټاګرام په 13، اوبر او ګوګل ټرانسلیټ په 20 میاشتو کې جوړ کړي. څرنګه چې مخکې پوهه شوي چې د ګوګل د انکم 70% برخه ګوګل سرچ څخه ده، نو د چیټ جی پی ټي دا قابلیت به ګوګل سرچ له خطرې سره مخ کړي. او یو خبره بله ده چې ګوګل په مسلسله توګه اندېښمن کوي او هغه د چیټ جی پی ټي جوړولو والا کمپنۍ. بالکل دا جوړ کړی اوپن ای آی دی، لیکن د اوپن ای آی تر شا لاس د مایکروسافټ دی. هغه مایکروسافټ د کوم سرچ انجن چې د بینګ په نوم سره یادېږي. په 2019 کې مایکروسافټ په اوپن ای آی کې $1 بلیون پانګونه یعنی سرمایه گذاري وکړه او بیا دې دواړو کمپنیانو په شریکه سره په یو بل پراجکټ کار شروع کړو، په کوم کې چې یو داسې پراجکټ دی چې د ای آی بورډ په مرستې سره ستاسې د خوښې تصویر جوړولی شي. دې پراجکټ ته یې د ډالي نوم ورکړی دی. د چیټ جی پی ټي او د ډالي د کامیابېدو نه وروسته مایکروسافټ اعلان وکړ چې هغه به دا خدمات په خپل بینګ سرچ انجن کې یوځای کړي. دا خبره د ګوګل لپاره د ټوپک له ګزار څخه کم نه ده. موږ ټول پوهیږو چې په مجازي نړۍ کې کوم ښه سرویس وړاندې شي او هغه هم د کارونکو لپاره صرف په یو کلیک سره نو په اسانۍ سره پر مخ سي. دا خبره زیاته مخکینی نه ده چې د ګوګل سوشل میډیا پلیټفارم اور کړ ځای فیسبوک ونیو. نو همدارنګه که ګوګل خپل سرچ انجن تجارتي ماډل بچ کول غواړي نو زر تر زره به یو څه کول غواړي. په ډسمبر 2022 کې ګوګل د ریډ کوډ ایشو سره مخ شو او له هغې نه پوره نیمه میاشت وروسته ګوګل خپل اعلان وکړ چې چیټ جی پی ټي سره د ټکر وهلو لپاره هغوی د بارډ په نوم یو ای آی بورډ باندې کار شروع کړی دی. د ګوګل سی ای او سوندر پیچای په یو بلاګ پوسټ کې اشاره ورته کړې وه چې د هغې ای آی بارډ د چیټ جی پی ټي څخه زیات ځیرکتیا والا دی. یعنی نږدې ده چې د دې دواړو ای آی بورډ یو بل سره مقابله راتلونکې ده چې دا بل څه نه بلکې د یو غټ ای آی جنگ شروع کېدل دي. ای آی بارډ صرف په خپل ځان کې ذخیره شوي معلومات موږ ته نه را رسوي بلکې د دې دننه به د سوچ او فکر کولو قابلیت هم وي، لکه څرنګه چې انساني ځیرکتیا د وخت او تجربو سره سره پراخیږي نو همدارنګه به دا بارډ انټیلیجنټ د وخت سره نور هم بدلون کوي او پراخیږي به. فلحال خو به د دې په دننه کې احساسات نه وي، لیکن دا ممکنه ده چې را روان وخت کې به د دې داخل کې احساسات هم پیدا شي کوم چې به شاید د دې نړۍ لپاره زیات خطرناک پریوزي. چیټ جی پی ټي او ای آی چیټ باټ څخه چې څومره د انسانانو لپاره فایدې دي همداراز د دې نقصانات هم بې حسابه دي. د دې نه به تر ټولو غټ نقصان موږ انسانانو ته دا وي په کوم کې چې لیکونکي، پروګرام جوړونکي او د کال سینټر صنعتونه شامل دي. له ټولو نه مخکې خو به د انسان دماغ کوم چې نن سبا په سوشل میډیا او موبایل کې زیات نه استعمالیږي نو هغه هم د نور زنګ وهلو والا دي. چیټ جی پی ټي صرف په 100 سکندو کې هر پروګرامینګ کوډ جوړولی شي. نه صرف دا بلکې دا په همغه پروګرام کې ډیر نور بدلونونه هم راوستی شي او همدارنګه په کوډونو کې غلطیانې هم ویستلی شي. د دې نه علاوه کانټینټ رایټینګ والا، بلاګز او ریسرچ پیپر رایټرز هم په را روان وخت کې له خپلو وظیفو خلاصولی شي ځکه چې کوم کار په ورځو او میاشتو کې کیږي هغه به و صرف په 100 سکندو یعنی ثانیو کې ترسره کیږي. یعنی که ټولټال وایو نو مصنوعي ځیرکتیا له امله به چیرته چې به معلومات اخیستل ډیره اسانه شي همدا به په نړۍ کې په میلیاردونو خلک بېروزګاره کړي. امید دی چې د پښتو لایو لایبرري دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. د نورو په زړه پورو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.